بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصر یو ځل بیا ستاسو په ودانه جوړ کې حاضر یم. نن زموږ د کورورا 11 کلاس ده. په دې کلاس کې به په پاراګراف باندې کار کوو چې څنګه کولی شو په کورورا کې په پاراګراف موږ جوړوی شو یا یې ډیزاین کوی شو. نو راځو پاراګراف په تېره ویډیو کې موږ په ټیکسټ ټول باندې کار وکړ، صحیح ده. نو اوس راځو په پاراګراف باندې کار کوو چې په کورورا کې پاراګراف د کومو مواردو لپاره استعمالیږي. نو د پاراګراف دپاره به عموما راشئ دلته په ټیکسټ ټول باندې به کلیک کوئ. کله چې تاسو کلیک نو په پرنټ ایریا کې یا بهر هر چېرته چې تاسو ماوس رایټ لیفټ کلیک پرس ونیسئ او ماوس را ډرګ کړئ نو تاسو ګورئ چې داسې یو شکل به جوړ شي، صحیح ده. نو تاسو ګورئ دې ته وایي پاراګراف. یو خو نارمل څه دی ټیکسټ ده که نه. که چېرته موږ راشو دلته په ټیکسټ ټول باندې کلیک کوو او دلته نارملي کلیک وکړو او موږ راشو دلته څه ولیکو، لکه مثلا ولیکو افغان، نو دا یو نارمل ټیکسټ ده، صحیح ده. په دې کې صرف یو رنګ ورکول کیږي او که بیا کلیک کوو نو تاسو ګورئ د دې څخه لیکایي بل چېرته لاړه ده، نو دا ځان ته ټیکسټ شو، دا ځان ته ټیکسټ شو، صحیح ده. نو پاراګراف او د ټیکسټ ترمنځ فرق ده. نو په پاراګراف دپاره تر څو راځو پاراګراف جوړ کړو نو راشو دلته به په ټیکسټ ټول باندې به کلیک کړو او ماوس به لکه تیر په څېر چې ما وویلې تاسو به لیفټ کلیک پرس ونیسئ او ماوس به را ډرګ کړئ نو تاسو ګورئ داسې یو څلکونجه شکل به جوړ شي. نو تاسو کله چې دا ماوس پرېږدئ لیفټ کلیک نو تاسو ګورئ داسې یو څه یو شکل به جوړ شي لکه د کتابچې په شکل باندې. نو تاسو ګورئ دلته کرسر څه کوي، بلینکینګ کوي. نو که چېرته تاسو راځئ دلته څه لیکئ او اوس مثلا که ولیکئ که نه چې this is افغانستان، صحیح ده، افغانستان. نو که چېرته همداسې ورپسې راځي سټوري لیکئ، صحیح ده. نو کله چې تاسو دلته راشئ سټوري ولیکئ او کله چې دا خط راځي او دلته د بارډر سره لګېږي نو دا خط به لاندې راښکته کېږي. ګوره دلته یو کې ده، که چېرته زه بل کې واچومه نو ګورئ چې دلته به خط به څه کي لاندې راښکته کېږي، همداسې ترتیب سره، صحیح ده. نو ګورئ چې څه نه دې خواته راځي نو دلته به دا خط څه کښته کېږي، دا خط به لاندې راکښته کېږي. زه کنټرول زیډ وهم، صحیح ده. بیا راځم دلته څه کومه نو تاسو وکتل چې څه وشو، پاراګراف دې ته وایي پاراګراف، صحیح ده، یو کتابچې شکل ورکوي. لکه مثلا که چېرته تاسو غواړئ چې یو کتاب ډیزاین کړئ نو دا پاراګراف کې ډېر د پاراګراف څخه ډېر کار راخیستل کېږي په کتاب جوړول، مجله جوړول یا اخبار جوړول، ډیزاین کولو د په مقصد باندې دلته د پاراګراف ټول څخه ډېر کار اخیستل کېږي، صحیح ده. نو د پاراګراف دپاره دلته عموما چې تاسو راشئ دلته لیکایي ده نو دونه غټه لیکایي چې زه لیکمه نو ډېر وخت نیسي. نو کورورا په الریډي مخکې نه تیاره ډیفاین شوی ټیکسټ ده، هغه راخلو دلته یې پیسټ کوو. راځو هغه دپاره ټیکسټ ټیپ ته دلته به راشئ تاسو څه به وکئ په دې پاراګراف ټیکسټ فریم کې به دلته انزرټ پلیس هولډر ټیکسټ باندې به کلیک کوئ. نو تاسو چې کله کلیک کړئ نو داسې به تیار ریډیمیډ ټیکسټ راشي. نو د هغه راځو په دې باندې کار کوو، د پاراګراف په پراپرټي باندې کار کوو. نو د هغه د پاراګراف د پراپرټي خصوصیتونه چې کوم یو دي د هغه دپاره به تاسو راشئ دلته عموما دلته په څه باندې کلیک وکئ، په دلته به تاسو ګورئ په دې کنټرول پلس ټي یا دا دلته په دې باندې کلیک کوئ. نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو ګورئ دلته به څه شي، دلته به یو وینډو خلاصه شي، دا ټول د پاراګراف مربوط کېږي. نو ګورئ تاسو دلته وکته چې څه وشو په پاراګراف باندې خپله وینډو دلته خلاصه شوله، صحیح ده. چونکې موږ دلته الریډي پاراګراف جوړ کړی نو دلته موږ سره څه وشو، وینډو موږ سره خلاصه شوه. نو د هغه دپاره راځو اول موږ سره د دې الاینمنټ د ټیکسټ، صحیح ده. د هغه دپاره راځو چې موږ کلیک کوو نو ته ګورئ یو پاراګراف دا شه او دلته ورسره بل پاراګراف جوړ شه، صحیح ده. چې کله تاسو دلته پاراګراف ته نقطه ورکړل شوي اوسي، صحیح ده، او انټر وهل شوی نو دې کې څه کېږي، دا پاراګراف بیلیږي. نو دا ځان ته پاراګراف ده او دا ځان ته پاراګراف ده. بیا عموما دا ټول یو پاراګراف ده، خو دننه په پاراګراف کې خپل تقسیم شوي پاراګرافونه دي، صحیح ده. چې لکه تاسو به په ایم اس ورډ کې ویلي یا ایم اس ورډ کې، صحیح ده. نو ما دا اول پاراګراف څه سلیکټ کړ، راځم دا الاین کومه، صحیح ده. زه ورته یم تیار لیفټ الاین شوی ده. نو ګوره که چېرته زه په دې باندې کلیک کړم دا خو تیار لیفټ الاین ده، زه ورته یم راځم ځکه سینټر، نو دا خط به په سینټر کې راشي. ګورئ تاسو ورته
نو ګورئ د دې رایټ سایډ او لیفټ سایډ نه څه شوی لږ لږ فاصلې واخیستلې، نو دا دې ته وایي سنټر لاین صحیح ده. بل موږ سره راځو رایټ لاین، نو دا راسته اړخ به یې څه شي په ترتیب شي، دې خوا ته به یې دا څوکې به یې بهر راته راوځي لیفټ سایډ ته. تاسو ګورئ نو څه وکړو رایټ لاین، نو دلته ګورئ تاسو ښي طرف ته صحیح موازي شکل اختیار کړه او لیفټ سایډ ته یې څه شه کوم ځای کې چې ټاپ یا سپیس وهل شوی د هغه خپل ځایونه یې ځان ته اختیار کړه. بیا راځئ تاسو ورته وایئ څه کې فل جسټیفای، مثلا راسته اړخ او چپ اړخ دواړه یو شی کړه، یا مثلا تاسو ورته وایئ چې فل څه کې فورس جسټیفای چې مثلا دا بیخي دغه یو نقطه ته ګورئ که چېرته زه کنټرول زیډ وهم نو ګورئ دغه نه ځای ما په دې دلته ما جسټیفای کړی خو دلته دغه نه ځای خالي پاتې ده، زه ورته وایم دا دې هم خالي پاتې نه شي دا ټکس دی دغه ورډ دې دلته د دې ځای پوره کړي صحیح ده. زه دلته فورس جسټیفای نو تاسو ګورئ مکمل همدغه ټول څه ونیو پراګراف یې ټول رایټ او لیفټ دواړه یې څه کړه فکس کړه. نو زه دغه دپاره راځم چونکې دا انګلیسي خط دا راځم بېرته څه کومه لیفټ الاین کومه صحیح ده، دا ډیفالټ هم لیفټ الاین. بل موږ سره دلته ده چې تاسو کولی شئ څه کوئ د لاینونو ترمنځ سپیس واچوئ، که چېرته زه دا ټول کلیک کړمه او دلته د بره ایرو باندې دلته کلیک کړم صحیح ده، نو تاسو ګورئ د لاینونو ترمنځ څه کېږي اضافه کېږي، په څه کې اضافه کېږي دلته په دې لاینونو په منځ کې څه کېږي اضافه کېږي. نو تاسو ګورئ د هر لاین ترمنځ خپله څو ده، نو موږ سره 114 مقدار باندې څه ده فاصله ده، دا فاصله بېرته کمومه صحیح ده. تاسو ګورئ چې دا فاصله زه لاندې ایرو باندې ګورئ تاسو یو درجه باندې څه کېږي د دې فاصله کمیږي صحیح ده، 100 موږ سره کافي ده صحیح ده. دا به زه 100 ته ورسومه صحیح ده چونکې دا بره ایرو باید زه کلیک نو شپږ اتیا ده دلته زه څه کومه دا ورته 100 کومه صحیح ده انټر وهم صحیح ده. بل دلته موږ سره لاندې څه ده که چېرته تاسو بره یا لاندې نشي کلیک کوئ تاسو دلته دا کرسر به راوړئ دلته د دې دواړو لاندې او باندې بټنو ترمنځ ګورئ نو داسې یو شکل به څه شي داسې شکل به موږ سره دلته څه شي اختیار شي. نو تاسو ګورئ دلته دا کوم یو نقطې دلته تاسو فکر لږ وکړئ ګوره که چېرته زه بره کلیک کوم نو سایز څه کېږي زیاتېږي دلته چینج چلته ښکاري چینج یې دلته موږ سره ښکاري تاسو ګورئ چینج یې دلته ښکاري او دلته موږ چې کې چینجز راوستل دلته موږ څه کړه ویلیو اضافه کړله که چېرته زه دا زوم اوټ کړم صحیح ده نو تاسو ګورئ چینج شي دلته هغه کې راښکاره کېږي او که غواړئ چې دواړه په عین وخت کې کار وکړئ صحیح ده نو یو کلیک نشي کوئ راشي دا کرسر به راوړئ دلته د دې لاندې او باندې ایرو په منځ کې به ګورئ دا کرسر به داسې یو شکل اختیار کړي دا به موس به لیفټ کلیک پریس ونیسئ که لاندې کموئ لاندې راډرګ کړئ او که زیاتوئ بره یې ډرګ کړئ صحیح ده. نو ګورئ دې کې داسې لاین سپیس راځي. بل موږ سره څه ده دا موږ سره لیفټ لاین انډینټ ده که چېرته موږ دلته ماوس موږ دلته د دواړو ایرو ترمنځ راولو او لیفټ کلیک پریس ونیسو ماوس بره ډرګ کړو نو تاسو ګورئ دغه اولینی لاین به څه شي په خپل په ځای پاتې شي دا باقي نور لاینونه به یې څه شي لږ لږ راسته لاسته به څه وکړي حرکت وکړي. نو تاسو ګورئ د اول لاین موږ سره خپل په ځای پاتې شي د باقي نور لاینونه چې دي څه وشه فاصلې مثلا د 103 په اندازه باندې څه شه لږې لږې فاصلې راسته لاسته واخیستلې که چېرته زه کنټرول زیډ وهم او بل موږ سره که چېرته تاسو غواړئ چې دا پاراګراف دی مثلا دا پاراګراف دی دغه لاینونه دي خپل په زه که چېرته دا سلیکټ کړم همدې ته ورته که چېرته راشئ تاسو دلته څه وکئ دلته موږ سره د لیفټ څه وکئ فرست لاین انډینټ کوي مثلا چې که چېرته تاسو غواړئ چې دغه موږ سره څه شي دغه لاینونه د خپل په ځای پاتې شي دغه اولنی لاندې داسې راسته لاسته څه کېږي لږ لږ حرکت وکړي نو د هغه دپاره به دا ټول پاراګراف تاسو سلیکټ کوئ صحیح ده د اول پاراګراف نو تاسو به راشئ دلته په دې باندې به ایرو دلته کلیک ونیسئ لیفټ کلیک پریس بره به یې ډرګ کوئ صحیح نو تاسو ګورئ چې دغه فرست لاین څه کېږي لږ لږ به راسته لاسته ځي ګورئ که زه چېرته دا ماوس هلته پرېږدم نو تاسو ګورئ د فرست لاین دلته موږ سره څه شه دونه فاصله یې دلته څه وکړله واخیستله راسته لاسته صحیح ده. او که چېرته تاسو غواړئ چې نه دا ټول دې بېرته خپل حالت ته راشي نو دلته راشي دلته څه وکړئ انډینټ یې فرست لاین څه کوئ کم کوئ نو تاسو ګورئ بېرته خپل حالت ته راځي نو ګورئ صحیح ده. بل موږ سره څه رایټ لاین انډینټ ده د رایټ لاین انډینټ مطلب چې ده که چې زه په دې باندې ډرګ کړم پورته
نو تاسو ګورئ چې د راسته لاس اړخ نه څه کېږي دا خطونه ځان سره څه کېږي چپ لاس ته فاصله اخلي. نو تاسو ګورئ دلته دونه فاصله یې واخیستله او که چېرته غواړئ چې دا فاصله نه ورکوئ رایټ انډنټ نو څه کوئ فاصله یې کمه کوئ. نو صحیح ده؟ نو تاسو ګورئ چې زه دلته څه کومه د فاصله یې د دې ځای څه کوو کمومه. صحیح ده؟ یا دلته ویل کار اخلئ یا دلته یو کلیک کوئ. صحیح ده؟ ستاسو خپله خوښه ده. بل موږ سره دا یو موږ سره بیفور پاراګراف سپیسینګ ده او یو موږ سره آفټر پاراګراف سپیسینګ ده. بیفور که چېرته موږ راشو دا پاراګراف منځنی پاراګراف کلیک کړو نو لږ به واضح شي. که چېرته موږ دا فاصله لږه زیاته کړو صحیح ده په کلیک کولو سره صحیح ده. زه راشم دلته چونکې یو سټیپ ده او خطونه زیات دي نو دونه تاثیر پرې نه غورځوي. که چېرته زه راشم ویل نه کار واخلم د دواړو هغه په منځ کې لیفټ کلیک پریس ونیسم او ماوس بره ډریګ کړم نو تاسو ګورئ دا پاراګراف به څه کېږي سپیسینګ به اخلي. صحیح ده؟ څنګه سپیسینګ به اخلي دا به بیفور مثلا د دې مخکې پاراګراف سره فاصله نو د دې نه مخکې بیفور دا پاراګراف ده نو دې سره دونه فاصله واخیستل شوه او که غواړئ چې دې نه آفټر کوم یو پاراګراف ده نو تاسو ګورئ چې هغه به د دې بل پاراګراف سره څه کېږي فاصله اخلي. تاسو ګورئ ورته لږ دلته زه لږ څه کوم ګورئ نو د دې لاندې آفټر پاراګراف د دې پاراګراف نه دې لاندې چې کوم پاراګراف ده هغه سره دونه فاصله واخیسته نو ګورئ دونه فاصله وشوه. نو دا یو پاراګراف موږ سره دا شو یو پاراګراف موږ سره دا ده او بل موږ سره دا درې پاراګرافه دي. صحیح ده؟ که چېرته غواړئ چې دا څه وکئ دا هغه کمه کئ بېرته راشئ دلته څه وکئ دلته آفټر پاراګراف سپیسینګ کم کئ او بیفور پاراګراف سپیسینګ هم کم کئ. صحیح ده؟ نو تاسو ګورئ بېرته ما خپل حالت ته راغله. بیا بل موږ سره دلته لاندې که چېرته دا ایرو کلیک کړو نو دلته ګورئ یو څه اپشنونه نورې راځي. که غواړئ چې د ورځونو ترمنځ یا یو حرف مثلا دغه حرف ده صحیح ده د دې حرف ترمنځ چې او ال او آر ای ام ده د ال خپله فاصله یي د او سره د او د آر سره د ای د ام سره. صحیح ده؟ د دې دپاره به تاسو راشئ ټول پاراګراف به سلیکټ کړئ او دلته به راشئ بیا هم د ویل کار ترې اخلو. صحیح ده؟ نو لیفټ کلیک پریس ماوس که بره ډریګ کړئ نو تاسو ګورئ د ورځونو فاصله ترمنځ ګورئ نو فاصله یې واخیستله. که چېرته دا بیخي زه زیاته کړم تاسو ګورئ بیخي دا ورځونه خپلو کې څه شو مکس شو. کنټرول زیډ وهم چې بېرته خپل حالت ته راشي. نو تاسو که چېرته غواړئ چې فاصله کموئ خپلو کې جوختوئ نو تاسو که داسې کوئ نو تاسو ګورئ یو بل کې بسې څه کېږي داخلېږي داسې فاصله بیخي خپلو کې کمیږي. صحیح ده؟ کنټرول زیډ وهم خپل حالت ته راشي. بیا که چېرته تاسو غواړئ چې د ورډ ترمنځ هغه یو خو موږ سره د کرکټر دي مثلا ال او آر ام د دې سپیسینګ و بیا که تاسو غواړئ چې دا ورډ د دې ورډ سره صحیح ده د دې ورډ سره سپیلینګ هر ورډ د هر ورډ سره څه کوي خپل سپیلینګ که تاسو غواړئ چې واخلئ نو د هغه دپاره به راشئ دلته به تاسو دا پاراګراف سلیکټ کړئ او دلته به تاسو راشئ څه وکړئ دلته که یو کلیک کوئ صحیح ده نو هم چینجز راځي خو ډېر کم او دلته به راشي دواړو ترمنځ به وي کلیک لیفټ کلیک پریس ونیسئ او ماوس به بره ډریګ کړئ نو تاسو ګورئ د دې ورځونو ترمنځ فاصله ګورئ نور دا کرکټر خپل کې سم دي خو دا فاصله د دې د ورځونو ترمنځ څه کېږي زیاتېږي. ګوره که چې دا بره ډریګ کړم نو ګورئ دا فاصله دلته نوره هم زیاتېږي. نو کنټرول زیډ وهم چې خپل حالت ته راشي. صحیح ده؟ او بل که چېرته تاسو غواړئ چې د پښتو انګلیش سره مثلا پښتو یا دري کومه بله ژبه لیکل شوي په عین وخت کې دلته تاسو څه کوئ دلته هم تاسو لینګویج سپیسینګ هم ورکوی شئ چې مثلا که چېرته تاسو پښتو دلته لیکلي نو د پښتو د انګلیسي د هر ورډ خپل مطابق سره تاسو څه کوئ دلته سپیسینګ ورکوی. بل موږ سره بولټس دي. بولټس مطلب که چېرته زه دا ټول پاراګراف سلیکټ کړم کنټرول ای که چېرته زه کنټرول ای وهم ټول پاراګراف موږ سره څه کېږي سلیکټ کېږي او د دې غواړئ دلته خپل هر پاراګراف ته خپل نمبر ورکړئ بولټس ورکړئ لکه په MS وورډ کې چې ورکول کېږي تاسو به هلته کلیک کړئ چې تاسو کلیک کړئ نو ګورئ موږ سره څو پاراګرافه دي یو دوه درې پاراګرافه دي خو لیکن ټول یو پاراګراف ده دننه په پاراګراف کې نور پاراګرافونه دي. صحیح ده؟ او که غواړئ چې نه دا نقطه تاسو ګورئ دلته یو نقطه دلته جوړه شوله بله نقطه موږ سره دلته جوړه شوه بله دلته چې د دغه نقطو په واسطه موږ سره څه کړه د پاراګرافونه موږ سره جلا کړل. که غواړئ چې نه دغه نقطې ما خوښې نه شولې زه راځم دلته 1 2 3 ورکوم نو تاسو ګورئ اول پاراګراف دویم پاراګراف او دریم پاراګراف دا بولټس واخیسته. صحیح ده؟ که غواړئ چې دغه بولټس د دې فریم سره فاصله زیاته کوي نو دلته به انکریز انډنټ ووهئ نو تاسو ګورئ چې دا څه شو
لږ لږ دې خوا ته راغلل صحیح ده د دې هغه نه. که غواړئ چې نه فاصله یې بېرته کمه کړئ نو دا په دې بټن نه به کلیک کړئ بېرته به خپل حالت ته راشي. که غواړئ خوښ دې نه دي دې باندې به کلیک کړئ بېرته به دا بلډ څه شي ختم شي. بل موږ سره څه ده ډراپ کیپ ده. که چېرته موږ راشو د اول پاراګراف موږ څه کړو سلیکټ کړو په دې کې به دغه اول ال حرف لکه تاسو چې په مجله کې ګورئ نو دغه اول حرف به اضافه شي د دې دریو لاینونو سره. نو تاسو ګورئ چینجز به تاسو دلته تاسو ته واضحه ښکاره چې که چېرته زه راشم په دې باندې څه وکړم ډراپ کیپ باندې زه کلیک کړم نو تاسو ګورئ دغه ال د دې دریو لاینونو ترمنځ څه واخیسته فاصله واخیسته نو د اول حرف اضافه زیات شه. که غواړم چې راځم ته ورته وایي چې دا بل پاراګراف دی هم دلته ال موږ سره اضافه شي غټ شي نو دلته په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو ګورئ د دې پاراګراف هم هغه موږ سره څه شه زیات شه. که چېرته راغلم دلته دا کلیک کړم نو دلته به دا سی د دې درې لاینونو په اندازه باندې سایز زیاتیږي. که چېرته زه په دې باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ ال سی دا هر ورډز د هر پاراګراف اول ورډ د درې لاینونو په اندازه باندې څه کېږي اضافه سایز یې اضافه کېږي. ټول زه کنټرول ای وهمه صحیح ده او دلته راځم څه کومه دا څه کومه ډراپ کیپ افومه پې نو بېرته خپل حالت ته راځي صحیح ده. بل موږ سره ټاپ ده تاسو ټاپ سیټینګ ده که چېرته غواړئ دغه دې ته وایي ټاپ صحیح ده. که چېرته زه لږ دا زوم کړم نو ګورئ دلته یو ټاپ دلته وهل شوی ده بیا دلته همداسې ګورئ د ټاپ که د دې سیټینګ کوئ نو دې ځای نه کوی شئ صحیح ده. بل موږ سره دلته لاندې که راشو بل موږ سره دلته څه دي فریم ده د دې فریم دا کوم شنه کرښه چې ده دا ګورئ دا لیکایي چې ده دلته په دې شنه کرښه باندې ده ګوره دا د دې که چېرته د دې ډیزاین غواړئ نو دلته لاندې فریم ته راشئ. که غواړئ چې د دې فریم ته رنګ ورکوئ مثلا دغه لیکایي دې توری او بیکګراونډ یې زه وایم چې شین نو راځئ دلته به تاسو راشئ دلته به کلیک کړئ او دې ځای نه شین رنګ تاسو انتخاب کړئ صحیح ده. نو تاسو ګورئ لیکایي توره ده بیکګراونډ شین ده چونکې ډېر تیز ده دا رنګ ورکوئ صحیح ده دا رنګ ورکوئ هر رنګ چې تاسو خوښه ده ورکوئ چې کوم یو ستاسو خوښ وي. زما سپین که صحیح ده نو تاسو کولی شئ دې ځای څخه څه کوئ رنګ ورکوئ سور رنګ ورکوئ نو تاسو راشئ دلته څه کوئ سور رنګ ورکوئ صحیح ده. او که چېرته تاسو غواړئ چې څه وکئ د دلته دغه خط زه یو دپه د دې د رنګ آف کړم صحیح ده. که غواړئ چې دغه پاراګراف په څو کالمونو باندې وویشئ صحیح ده صحیح ده په څو کالمونو باندې وویشئ نو دلته به ټول سلیکټ کړئ او دلته به راشئ دلته به یو دانه کالم ورته اضافه کړئ لکه ډکشنري په انګلیسي کې چې تاسو دا دلته یې پښتو لیکل شوی دلته انګلیسي لیکل شوی دلته یې پښتو لیکل شوی صحیح ده معنی یې لیکل شوي یا دلته ورډز وي دلته مینینګ وي صحیح ده. نو د هغه دپاره داسې کالمونو باندې که تاسو یې تقسیموئ داسې نه تقسیمولی شي او که چېرته وایي نه ټول یو کالم ده نو یو کالم یې کم کړه او که غواړئ کالمونه یې زیات کړئ د دې ځای نه چې هر کالمونه تاسو وغواړئ نو کالمونه هماغونه اضافه کېږي لکه څنګه تاسو ماته مخکې ما تاسو ته وویلې چې که چېرته مثلا په داسې حالت د کالمونو نه په ډکشنري او یا همدارنګه د ورډزونو د کوم کتابونه چې ډکشنري شکل اختیار کړی یا جوړ شوي هغه ټول په دې کالمونو وایز باندې جوړ شوي صحیح ده. نو زه راځم څه کوم زه ورته وایم مثلا دغه یو کالم صحیح ده بس ده صحیح ده. بل موږ سره دلته الاین ټو بیس لاین ګریډ ده نو دا هغه کوم سیټینګ چې دا هغه دومره زیات نه یوز کېږي نو دا زمونږ پاراګراف کلاس تر کوشش وکړئ په دې باندې دا یو مهم کلاس ده چونکې ټوله لیکایي ډیزاین په ما تېر ځل ما هم تکرار کړی چې دلته موږ سره که چېرته تاسو ډیزاین غواړئ باید ښه لیکایي ولرئ پکې ډیزاین کې یا موږ سره څه وکړئ ښه رنګ انتخاب کړئ او ستاسو ډیزاین باید ښکلی اوسي صحیح ده. او که غواړئ چې تاسو د دې سایز کم و زیات کړئ نو دلته نه تاسو به دلته کرسر به راوړئ دلته به کلیک ونیسئ او لکه لاندې کې سایز یې کمیږي او که بره کې څه کېږي سایز یې زیاتېږي. که غواړئ چې د دې سایډ نه سایز زیات کړئ دې خوا نه سایز زیاتولی شئ که غواړئ دې ځای نه سایز کم کړئ دې ځای نه کمیږي صحیح ده. نو دا ټول آل اباوت پاراګراف ټول د پاراګراف باره کې تاسو کوشش وکړئ په دې باندې کار وکړئ. نو زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل د اوین کوډ پښتو همدارنګه دلته په زموږ چینل سره تاسو وزټ وکړئ ملاقات وکړئ هلته موږ سره په سی پلس پلس کې کلاسونه اخیستل شوي دي همدارنګه د کوروډا سیریز ده. نو کوشش کوئ موږ په آینده نور کلاسونو کې کوشش کوو چې همدغه لړۍ ته ادامه ورکړو.
نو زمونږ د ستاسو سپورټ ته موږ ډېر زیات ضرورت لرو. کوشش وکئ چې زمونږ چینل لینک د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. البته هغه دوستان، هغه ملګري چې غواړي د ډیزاین زده کړي او ډیزاین سره علاقه‌مندي لري. نو په آینده کلاسونو کې به په همداسې راځو، دا لړۍ به همداسې جریان لري. صحیح ده. موږ سره ځان ورته خلک ورته مه تنګوئ. نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره خپل ټول موږ سره 1 2 3 4 5 شپږ، نو تقریبا کلاسه موږ ته نور ضرورت ده چې د دې بیسیک نه موږ ووځو ایډوانس طرف ته. صحیح ده. نو تاسو ګورئ چې ټول دغه ټولز دي، د دې ټولز استعمال ډېر ضرورت ده. باید په دې باندې تاسو پوه شئ. د دې پراپرټي چې دلته ده، صحیح ده، په دې پراپرټیانو باندې تاسو ځان پوه کړئ. کله چې تاسو په دې پوه شئ، نو هغه وخت کې به تاسو بیا ښه ډیزاین کوئ. صحیح ده. که چېرته زه بیا هر چېرته څه کومه کلیک کومه، نو تاسو به پوهېږئ چې دا کار څنګه وشه. خو خیر، چونکې آینده کلاسونو کې به ستاسو ذهن پرې خلاص شي چې ما څه وویلې. نو تر بلې ویدو پورې مو په لویه لاس سپارم. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.